افغانستان هند او سریلانکا ترمنځ د درې اړخیزه سیریز خبرې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د دې ستر چیلنج لپاره تیاری نیسي او بل لوري ته راشد خان په آی پی ایل تمرکز کوي. په دې ویډیو کې د افغانستان سکواډ راشد خان آی پی ایل پی ایس ایل او راتلونکي نړیوالو سیالۍ په اړه بشپړ معلومات شریکوو. ویډیو تر پای وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. السلام علیکم دوستانو، هیله کوم ټول بشه او خوشاله یاست. نن لپاره د افغانستان کرکټ نړۍ څخه ډېر مهمه او تودې خبرې راوړي. د دې ویډیو تر پای ضرور وګورئ. د افغانستان هند او سریلانکا ترمنځ د درې اړخیزه سیریز خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر به د دې سیریز رسمي اعلان وشي. دا سیریز د افغانستان کرکټ لپاره یو ستر چیلنج بلل کیږي ځکه افغانستان به د نړیوالې لقبي ټیمو سره مخامخ شي. افغانستان نېشنل کرکټ ټیم اوس مهال خپل سکواډ پیاوړی کوي او لوبغاړو ته سخت تمرینات ورکوي. ویل کېږي چې د هند کرکټ بورډ هم د افغانستان کرکټ بورډ سره د میدانونو تمریني کمپونو او نورو اسانتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. بل لور ته د افغانستان ستر ستوري راشد خان په اړه هم لوی خبرې روانې دي. راپورونه وایي چې راشد خان سږ کال شاید د پاکستان سوپر لیګ کې برخه وانخلي او خپل زیات تمرکز په آی پی ایل یا مثال انډین پریمیر لیګ کې وکړي. د آی پی ایل سیالي نه یوازې د نړیوال تر ټولو مشهوره لیګ بلل کېږي بلکې هلته لوبغاړي ته ډیر زیات مالی قراردادونه هم ورکول کېږي. ویل کېږي چې راشد خان ته د آی پی ایل له لارې د پاکستان لیګ په پرتله څو چنده زیاتې پیسې ترلاسه کېږي او همدا سبب دی هغه غواړي خپل فټنس او وخت د نړیوال سیالۍ او آی پی ایل لپاره وساتي. بل مهم دلیل دا هم دی چې افغانستان د راتلونکي نړیوالې سیالۍ ډېرې مهمې دي او راشد خان غواړي د خپل هیواد لپاره بشپړ فټ او تیار پاتې شي. مینوال وایي چې که راشد خان په آی پی ایل کې ښه وځلیږي نو دا به د افغانستان کرکټ لپاره هم لوی ویاړ وي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا راشد خان باید پی ایس ایل پرېږدي او یوازې آی پی ایل او نړیوال کرکټ ته تمرکز وکړي؟ خپل نظر مو په کمنټ کې ضرور ولېږئ. ویډیو که مو خوښه شوې وي نو لایک، شیر او چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. مننه.